السلام علیکم. هومیوپیتھک ډاکټر شفیع احمد تاسو ته مخاطب یم. نن د یو میډیسن ریویو در کومه. دا میډیسن د سوزاک تکلیف لپاره استعمالیږي. سوزاک څه ته وایي؟ نو د سوزاک د علامات دي چې دا کله د دې بیمارۍ سړی ښکار شي نو دې سره ټمپریچر راځي، هډوکي درد کوي، خوله پخه شي او د تشو میتیازو نالۍ کې انفیکشن وشي، د تشو میتیازو کې بلډ راځي، وینه راځي، پیپ راځي، د عضوي خاص باندې زخم جوړ شي، دانې راوخیږي او انفیکشن ډیر زیات سیوا شي نو ډیر زیات تکلیف وي، د تشو میتیازو کې رکاوټ راځي او ډیر په تکلیف سره کیږي. که چېرته تاسو دې بیمارۍ ښکار شوي نو دا سوزاک نقر شي، دا چې کوم صفوف دي دا راځي، ډېر بهترین رزلټ دی د تاسو استعمال کوئ انشاءالله ډېرې مسلې مو دې سره حل شي او نقر شي کپنۍ دا راځي سوزاک په نوم باندې. او بل خبر دا چې دې قیمت چې دی 180 روپۍ دی. کوشش کوئ چې تاسو راواخلئ نو تاسو ګورئ چې دې چې کوم دا ډکن دی لاندې دا سیل پیک دی که نه دی، که دا کله وي دا بیا مه استعمالوئ. سمه ده. نو سوزاک دا صفوف چې دې طریقې استعمال دا رژې سار ناشتې نه پس نیمه چمچ داسو پۍ سره یا شربت بزوري سره استعمالوئ. یو میاشت دې استعمال وکړئ انشاءالله ډېر حده پورې به ستاسو سوزاک مسله ختمه شي. د میډیسن باره کې معلوماتي ویډیوز کتو لپاره زما چینل ډاکټر شبیر پښتو خامخا یوټیوب باندې موجود دی، را سبسکرایب کړئ. خوشحاله اوسئ. زما دعا ده الله پاک دې ټولو مریضانو ناروغ خلکو له شفای کامله نصیب کړي. آمین. الله حافظ.